تاسو هم د دې موبایل د لایټ ولګوئ داسې ستوري جوړ کړئ کنه لږ به خوند مو کې د موبایل لایټ ولګوئ صحیح ده کنه که ستاسو چارجر چارجونه ختم شوي دي ها کنه بس هغه چل دی یو نظم وایم نعمان قاري صاحب ته ډالۍ کومه دغه نظم عنوان دی ډمه بېګا مې دا به اورو صحیح ده که نه بېګا مې ډمه ولیدله بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو به ګډېدله بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو به ګډېدله نری شونډې پاڼې ښکلې مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو سره غلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویدله چا منه چا شراب وسکل نشه شو چا د چرسو لوګی راخ که زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروتم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي چې څوک ولاړ دی هغه ولاړ ښه دي او چې څوک ناست دي نو هغه ناست ښه دي صرف غوږونه مو کولاو کوي ټیک شو که نه ما وی دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي یا خو ډېره د کم اصله نه حیا شته نه شرمېږي زه لا دغه سوچ کې پروتم چې مې شړنګ د پانځې واورېد چې مې پورته وکتل سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولی شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه نیازه خانه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبر یې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یېرېږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه جړېږم دای ووی او مسکی شو او نری اوښکې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډیوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویان شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته اخرې یو نظم وقار غوښتې دغه ویم سمه ده هغه په اخره کې ویم دا نظم د دې عنوان دی په خپل اوښکو مې روژه ماته کړه روژه ماښام د روژه ماتي وخت و روژه ماښام د روژه ماتي وخت و لاس مې اوچت کو چې دعا وکړمه ما لا دعا ته ځان جوړ کړی نه و د لاس لکیرو کې مې ته ولیدې ستا نری شونډې رپېدلې اشنا د مخ کتاب د ډېر صفا غوندې و زه د سترګو په دنیا کې ورک شوم او ناګهانه بیا ماضي ته لاړم ستا مې وړې خبرې یاد کړې خپل معصوم نظر ته حیران د کوټې په سر مې لوبې یاد کړې شوم هغه ښکلي مازدیګر ته حیران هغه اول نظر مې بیا را یاد شو او زه بیا هغه شان اوتر شوم هغه وختونه راته بیا را یاد شو چې په اول ځل زه سوری ځیګر شوم زه در نږدې شوم تپوس مې وکړو هغه وختونه دې یادېږي که نه چې تا له پلار به پټاسې راوړلې نیمې به تا نیمې به ما خوړلې هغه وختونه دې یادېږي که نه چې د سحر نه تر ماښامه پورې ګلابه مونږ به یو ځای ګرځېدو تا راته ووې چې یو ښه مې یاد دي خو ماشوموالی ناپوهي وي اشنا بیا چې اشنا پتا شباب راغې پتا کې نوی انقلاب راغې په ما او تا پابندي ولګېده ستا په خندا پابندي ولګېده وخت زمونږ پو کې بیړې واچولې خو لیوني د مینې چا قید کړي هو لیوني د مینې چا قید کړي زمونږ زړونو به قرار نه موندو د وخت ظالم نه بې فرار وموندو او بیا به پټ د هر چا نه ګله کله د ورځ کله د شپې دیدن شو خو خیر د وخت د ډېرېدو سه اشنا د زمانې نظر په مونږ ولګېد بیا زمونږ لار کې رقیبان و اشنا څومره ناترسه غمازان و اشنا هیچا به بیا په مونږ ترس نه کاوه څومره د خلک ظالمان و اشنا خیر د پردو نه به څوک څه ګیله کړي زمونږ خپل هم خامران و اشنا او بیا په مونږ پابندي ولګېده تا ته عزت د خاندان ګرانو د دغه یاري دې زه پرېښودم او زما حالت د لیونو غوندې شو او ستا په یاد کې به اوتر ګرځېدم خو ښه ده
نن مې بیا اشنا ولیده زه ور نږدې شوم تپوس مې وکړو ګلاب زه درته یادېږم که نه بیا هر حالت هم عجیبه غوندې شو کله خلک جړل کله خندلې راته خو په آخر کې صرف دومره ووې بس د دانش نور خوبونه مینه د وخت ظالم در نظر لرې وړم د دې وینا سره یو ښکوتې کړې زه لا خبر هم د خپل ځانه نه وم چې مې دا شونډې سلم دې غوندې شوې هلته ملا الله اکبر چغه کړه په خپلو اوښکو ما روژه ماته کړه تاسو